د پاکستان طرف نه عملیات ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خرغ لاسن یک شنبه د لړم یا اقرب اتلسمه چې د نومبر میاشتې 9 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهم خبرونو سرټکی. د سولې د دروازې لا نه دي تړل شوې. په وروستیو ورځو کې د افغانستان وضعیت یو ځل بیا د سیمې د مهمو هیوادونو د ډیپلوماټیکو اړیکو خبرو اصلي موضوع ګرځېدلې ده. د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل سره مخالفتونه. پاکستاني سناتوران د دې هیواد د اساسي قانون په 28مه ماده کې تعدیل سره سخت مخالفت څرګند کړی دی. او د سوریې ولسمشر احمد شره د رسمي سفر لپاره امریکې ته تللی دی. هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی درسونه له مخې د پاکستان د پوځ یو شمېر جنرالان د شخصي ګټو او پیسو ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې ناامني او بې ثباتي رامنځته کړي. ښاغلي مجاهد دا څرګندونې د یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې کړي دي. نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي امارت انګېرنه دا ده چې د پاکستان د پوځ دننه ځینې کړۍ د ناامنۍ جوړولو هڅه کوي. مجاهد د پاکستان پر اوسني سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت د تبصرې پر مهال ویلي که د انګېرنه رښتیا وي نو دا به د پاکستان لپاره هم خطرناکه تمامه شي، ځکه چې د تاوتریخوالي دوام به بایلونکی پاکستان کړي. نوموړي د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې د پاکستان د پوځ دننه د دې کړیو سازشونو ته بیداره پاتې شي، ځکه په وینا یې دا ډول تحرکات نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه زیانمنولی شي. به نظر ما شاید یک حلقه مخصوصی نظامی در پاکستان آنها میخواهند منطقه را بازم با آسیب برسانند و به آشوب بکشانند و ناامنی را در منطقه دامن بزنند. این ناامنی با وجود از اینکه ما زیاد تحلیل کردیم نه به نفع افغانستان است و نه به نفع پاکستان. ما نمیفهمیم هدف از چی است. هدفش نه به نفع پاکستان است و نه به نفع منطقه. در عموم ما حدس میزنیم که شاید از کدام طرفی دستور گرفته یا پروژه را گرفتن که منطقه را ناامن بسازن، آب را گلالود بسازن و در ماهی بگیرن و این چند تن از جنرالای خاص شاید او جای کار را بکنه در بدل پول هنگفته که برشان پرداخته شده به گونه شخصی و ملت‌های منطقه را به بدبختی مواجه بسازن. که څه هم خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې، خو د سولې دروازې لا نه دي تړل شوې. د خبرو هر هڅه که کوچنۍ هم وي د یو لوی بدلون پیل کېدای شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان وضعیت یو ځل بیا د سیمې د مهمو هیوادونو د ډیپلوماټیکو اړیکو خبرو اصلي موضوع ګرځېدلی دی. د سیمه ییزو هیوادونو وروستي تماسونه او څرګندونې ښایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تاوتریخوالی د سیمې د ثبات لپاره جدي اندېښنه ګرځېدلی. وروسته له هغه چې په استانبول کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو دریم پړاو بې پایلې پای ته ورسېد، د ناهیلۍ څپه خپره شوه، خو دا د سولې د خوب پای نه دی. د جګړې، بې باورۍ او شک تر سیوري لاندې لا هم د سیمې ځینې هیوادونه د خبرو تفاهم او ثبات غږ پورته کوي. د افغانستان او پاکستان ولسونه چې جګړې تر ډیره ستړي کړي او د آرام ساه اخیستو تږي دي، اوس وخت دی چې سیاست د احساس او وجدان ژبه زده کړي، ځکه هره ناغېړۍ سبا ته د تاوان بڼه لري. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال د افغانستان د وضعیت، سیمه ییزو بدلونونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستیو تاوتریخوالو څخه اندېښمن یم او ایران د منځګړیتوب لپاره چمتو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د وروستیو خبرو پایلې تشریح کړي او د سولې او ثبات پر اړتیا یې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوربند او سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی.
هیلهمند یم چې د استانبول مذاکرات به د دوړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تلپاتې ثبات لار هواره کړي. انقره به د منځګړیتوب او سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې ټولو سربېره د افغانستان لپاره د امریکې پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اوس د پاکستان د سیاسي مشرانو او ولس وخت دی چې وخی له ډیموکراسي او د قانون له حاکمیت سره څومره ژمن دي. د سیمهییزو هیوادونو وروستۍ تماسونه او څرګندونې ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تاوتریخوالی د سیمې د ثبات لپاره جدي اندېښنه ګرځېدلې او هیوادونه هڅه کوي د ډیپلوماسۍ له لارې د شخړو د حل لپاره لار ومومي. د پاکستان یو سناتور ناصر عباس د دې هیواد د اساسي قانون پر 28م تعدیل سخت مخالفت څرګند کړی دی او ویلي دی چې دا بدلون به د پاکستان د اساسي قانون له انجمن او پارلمان عزت ته زیان ورسوي. نوموړي د سنا په غونډه کې ویلي د 1903 کال قانون د ملي اجماع په اساس جوړ شوی خو اوس هڅه کیږي چې د فشار او ګواښ له لارې د قانون 243 ماده تعدیل شي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت غواړي په دې ماده کې بدلون راولي چې له مخې به د پوځ اوسنی مشر جنرال اسم منیر ته د تلپاتې مشرۍ واک ورکړل شي. د پاکستان د اساسي قانون 243 ماده د پوځ د مشر واک صلاحیتونه او د دندې مودې په اړه ده خو د وړاندیز شوي 28م تعدیل له مخې به په دې برخه کې بنسټیز بدلون راشي. سناتور ناصر عباس ټینګار کړی چې د اساسي قانون هر ډول تعدیل باید د اپوزیسیون په ګډون او د ولس د ملاتړۍ له لارې وشي، نه دا چې د هیواد سیاسي توازن بنسټونه زیانمن شي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد اعلان کړی چې د استانبول خبري اترې د پاکستان د غیر مسؤلانه غوښتنو له امله بې پایلې پای ته رسېدلې دي. نوموړي د تاریخي شواهدو په وړاندې کولو سره تحریک طالبان پاکستان یې د هغه هیواد کورنۍ ستونزه وبلله او زیاته کړه چې دا ډله په افغانستان کې د اوسني رژیم له واکمنۍ د مخه په پاکستان کې جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد ټینګار کړی چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې شتون نه لري او د اسلامي امارت لخوا یې ملاتړ نه کیږي. مجاهد وویل چې کابل تل د پاکستان په ګډون له هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او زیاته کړه چې که چیرې په افغانستان د هوا یا ځمکې له لارې د کوم هیواد لخوا برید وشي، اسلامي امارت به په کلکه د هیواد له خاورې او خلکو دفاع وکړي. کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. هغه خبرې چې لومړی پړاو په قطر کې ترسره شوې وي او د اوربن لامل شوې وي، خو دوه نور پړاوونه چې په ترکیه کې ترسره شول تېره شپه بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل د استانبول وروستۍ ناسته د پاکستان له لوري غیر مسؤلانه او غیر منطقي غوښتنو له امله بې پایلې پای ته ورسېدې. داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه سو، ما یادونه په خپل اعلامیه کې کړې ده چې پاکستان غوښتنه کوله چې پاکستان د نن امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابو کې حال داسې د افغانستان د دوام خبره نه او خپل به هیڅ ډول امنیتي مسؤلیت اخیستلو ته ژمن نه و، نو ځکه خبرو نتیجه ورنکړه. هغه زیاته کړې چې د پاکستان په نظام کې د یوه ځانګړي کړۍ شتون د دې لامل شوی چې دواړه لوري هوکړې ته ونه رسېږي. د نوموړي په وینا دغه کړۍ نه غواړي چې کابل او اسلام آباد ښې اړیکې ولري. داسې ویل چې متاسفانه په پاکستان کې ځینو خاصو پوځي کړیو ته په افغانستان کې مرکزي او قوي حکومت امنیت، پرمختګ او په عموم کې سوله او ثبات نه ایسېږي، ځکه دوی تل د افغانستان له ناامنۍ، اشغالونو، مهاجرتونو او مجبوریتونو څخه ګټه پورته کړي. نن بیا غواړي د یو لړ بهانو په تراشلو سره له افغانستان څخه ځان په ستونزه کې ښکېږي. مجاهد د تاریخي شواهدو په وړاندې کولو سره وویل د تحریک طالبان پاکستان ستونزه د پاکستان کورنۍ مسأله ده، ځکه دا ډله له هغه وړاندې په پاکستان کې رامنځته شوې وه چې اوسنی نظام په افغانستان کې واک ته ورسېږي. هغه زیاته کړې د پاکستان حکومت نه غواړي په افغانستان کې یو قوي او پرمختللی نظام شتون ولري. دغه کړۍ په اسلامي امارت باندې ناسم تورونه پورې کوي، نړۍ ته داسې ښیي چې گویا د پاکستان ناامني او د پاکستان د طالبانو تحریک یا TTP په افغانستان کې د اسلامي امارت راتګ سره جوخته پیل شوی. په داسې حال کې چې دغه ناامني او د TTP شتون له 2002 کال څخه را په دې خوا پیل شوی او علت هم د پاکستاني پوځیانو هغه ناسم سیاستونه و چې
هغه مهال له امریکا سره ځان په اتحاد کې ګډ کړ او بیا یې امریکایانو ته اجازه ورکړه چې په وزیرستانونو او قبایلو کې ډرون بریدونه ترسره کړي او خپله یې هم د وزیرستان له بیچاره خلکو سره دښمني راواخیسته. مجاهد ټینګار وکړ چې افغانستان تل د ټولو هیوادونو په ګډون د پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی پاتې شوی، خو که افغانستان د کوم هیواد له لوري د هوایي یا ځمکني بریز سره مخ شي، اسلامي امارت به د هیواد د خاورې او ولس قاطع دفاع وکړي. د لوګر امنیه قومندانۍ ویلي د مرکز پلالم ښار اړوند عمر آباد سیمه کې 2 تنه چې د غلا لپاره یو کور ته ورغلي وو او هلته یو میرمن او ماشومه لومړی بېهوشه او وروسته ټوټه او صندوق کې اچولي ونیول شوي دي. امنیه قومندانۍ ویلي د کسان له دې کوره 200 زره افغانۍ او 4,000 ډالر غلا کړي وو. دا پیښه وړمه شپه رامنځته شوې او د امنیتي ځواکونو په جدي هڅو یې 2 عاملین نیول شوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان درندر جسوال ویلي نوې ډیلي کابل کې د خپل سفارت پیاوړتیا، څرنګوالي او ظرفیت لوړولو په اړه د څېړنو په حال کې ده. ښاغلي جسوال د خبري کنفرانس پر مهال ویلي د څېړنو تر پای ته رسیدو وروسته به افغانستان کې د هند سفارت عادي فعالیتونه له سره پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت داسې مهال دا څرګندونه کړې چې څه موده وړاندې یې کابل کې خپل سفارت تخنیکي ماموریت کچه سفارت ته لوړه کړه. د کورنیو چارو وزارت نشي توکو پر ضد د مبارزې موینیت وایي نن یې په د سبز ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کیلوګرام نشي مواد وسوځول. د دې موینیت مرستیال شیخ محمد قاسم خالد وایي چې یاد مواد د امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په ترڅ کې د قاچاقبرو له منګولو نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې قاچاقبران هم عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي او د دوی پر ضد قانوني چلند روان دی. او دې ته ورته مختلفه هغه کیمیاوي او طبیعي نشئی توکي دا د مجاهدینو له طرف نه او د مسؤلینو له خوا نه راټول شوي دي. البته قاچاقبرانو د دې په لیږد کې او د دې په قاچاقو کې مختلف تکتیکونه کارولي دي او په ډیر ماهرانه شکل غوښتل چې د دې قاچاق په داخل د ملک کې له یو ولایت نه بل ولایت ته وکړي او بیا له دې ملک نه بهر قاچاق کړي. خو الحمدلله د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د معینیت قهرمانو مجاهدینو چې کومه مسلکي روزنه دوی ته ورکول شوې وه، د عمیقې روزنې په نتیجه کې د قاچاقبرانو د دغه قاچاق مخنیوی په ډیر ماهرانه شکل سره کړی ده. نو په جریان د دغه یو کال کې یا تر کال نه هم کم تخمینا 200 کیلو مختلف نوعه د نشئی توکي چې د تاسې مخې ته پراته دي دا د مسؤلینو له خوا نه راټول شوي دي په جریان د یو کال کې. د دې هغه قاچاقبران، مظنونین یا ساقیان چې هغه د مجاهدینو له خوا نه گرفتار شوي دي او بیا محکمې ته حواله شوي دي، بعضې محکوم شوي دي او د بعضو دوسیې اوس هم تر کار لاندې دي، تر جریان لاندې دي. تقریبا د 900 کسانو په تعداد قاچاقبران، ساقیان دا گرفتار شوي دي چې هغه کومو کسانو حکم ور باندې شوی ده هغه اوس په حال موږ سره په محبس کې هغه د قید شپې تیروي او د کومو کسانو د سیټ چې تر کار لاندې دي هغه به هم ان شاء الله په لنډ وخت کې د محکمې د حکم په اساس باندې مجازات شي. له دې سره هممهاله د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی په یو خبري غونډه کې ویلي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د نشئی توکو کښت، قاچاق او خرڅول په بشپړه توګه له منځه تللي دي. ښاغلي قانی دا بریالۍ مبارزه د اسلامي امارت د مهمو لاسته راوړنو څخه یوه وبلله. با میلیاردها دلار در قسمت مبارزه با مواد مخدر می آمد، ولی او بیشترش در قسمت تولید و پروسس و قاچاق مواد مخدر استفاده می شد. مسئولینی که اینجا موظف بودن در اداره قبلی همیشان به این قسمت ها دست داشتن و در فساد دخیل بودن. حتی خارجی ها که بسیار ماهرانه و بسیار قاطعانه که تیاره ها پر می شد از میدان های بین المللی کشورها عبور می کرد، کسی از اونا پرسان نمی کرد. پس افغانستان مرکز مواد مخدر شده بود، معتادین به کدام اوج خود رسیده بود، ولی امارت اسلامی افغانستان به شفقت مقام رهبری و به
مبارزه بسیار حکیمانه و قاطعانه مواد مخدر معینات وزارت امور داخله که الحمدلله امروز نه معتاد به شما در سر کوچه دیده میشه، در بازار، در سر تا سر افغانستان، و مواد مخدر هم به صفر نزدیک شدن. روز پنجشنبه قبلی تقریبا دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد راپوری را به نشر سپارده بودند. ما بخشی اعظم این راپور را ستایش میکنیم، تقدیر میکنیم که اونا حقایق را انعکاس داده بودند و از وقتهای زمینی که در افغانستان مبارزه جدی که در راستای مواد مخدر و محو مزارع کوکنار و سایر بخشای مواد مخدر شده بود، اونا حقایق را اعتراف کردند که بعد اسلامی افغانستان، یعنی آمار پیش ما هست که در سالهای جمهوریت در حدود 300,000 هکتار زمین مزارع کوکنار بود داخل افغانستان، و امروز طبق راپوری که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشر کرده بود، فقط 10,000 هکتار زمین را اونا نشر کرده بودن که در سال گذشته داخل افغانستان، با وجودی که اونا را ما باز هم قبول نداریم، چون اونا راپورایشان چنانکه که شیخ شب در جلسات خود و معین قبلی ما در جلسات خود با اونا وضاحت دادن، کدام سروی که اونا داشتن تقریبا نقصانی در اون سروی این رقم بود که اینا در وقتی از فضا عکاسی کرده بودن از او مزارع کوکنار که ما مبارزه نکرده بودیم، یعنی در اوایلش بود، قرار بود که یک ماه بعد یا چند وقت بعد معینات مبارزه با مواد مخدر و نیروهای پلیس ما مبارزه کنه و او را محو کنه. قبل از محو سازی و در اوایل کشت مزارع کوکنار اونا ثبت کرده بود، طبق آماری که اونا ما تقریبا اینا را ناقص آمار میدانیم، 10,000 مربع هکتار زمین اونا به نشر سپرده بود، ولی در جمهوریت شما شاهد بودین که 300,000 هکتار زمین مزارع کوکنار بود. و همچنان بخش دیگری راپورش هم خیلی جای ستایش بود که اونا این حقایق را ضمنی اعتراف کرده بود، اگرچه ما میخواستم باید وضاحت شود، چون ما گزارش های داریم، دلایل و مدرکی داریم که از کشورهای منطقه اقسام مدرن مواد مخدر که شما امروز در کشور بعضی اقسامش را میبینین، با وجودی که مبارزه شده الحمدلله و بسیار مقداری کم است و مجرمین هم خیلی حرفه‌ای کار میکنند، در ضمن از اینکه نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر هم الحمدلله تعلیم و تربیتشان را خیلی توجه شده و در اولویت کاری معینات وزارت امور داخله قرار داره. د سوریه ولسمشر احمد شره د یو رسمي سفر په موخه امریکا ته تللی دی. د سوریه دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی دی چې ولسمشر شره به د خپل سفر پر مهال له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز ثبات، امنیتي همکارۍ او د بیا رغونې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي پړاو پیل او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا بلل شوې ده. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر شره د سفر په اړه تبصره نه ده کړې، خو شنونکي دا سفر د منځني ختیځ د سیاسي فضا لپاره مهم بدلون ګڼي. له تاسو خپل ټولو همکارانو نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.